بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې د اناټومي د ماده کې لومړی لکچر دی، لومړی درس دی، انلاین لکچر دی. نو په دې درس کې موږ تاسې انشاءالله هغه د اناټومي کوم بیسیک اساسات چې دي په هغه باندې خیره بحث کوو. د مخکې چې موږ تاسې خپل درس ته راسو، اول د قرآن شریف یو آیات شریف ته موږ تاسې اشاره کوو چې په دې کې خدای جل جلاله موږ ته فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم فی الارض آیات للموقنین وفي انفسهم فلا تبصرون. معنا دا وکي تاسو چې تاسو لپاره په دنیا کې ما ښکاره نښانې پیدا کړي دي، نه تاسو په هغه باندې کولی شئ خپل ایمان تازه کړئ، مثال باور مو زیات کړئ. عموما دا آیتونه یوازې د کفارو لپاره نه، ټولو انسانانو لپاره نازل شوي دي. او بیا وروسته به آیات شریف دی چې پاکې د خدای جل جلاله موږ ته وایي چې که نور نه وي، تاسو په خپل وجود کې وګورئ چې تاسو وجود څنګه جوړ شوی دی. نه نو که چیرې موږ تاسو په طب کې خپل وجود مطالعه کوو، خپل وجود برخې مطالعه کوو، دغه ته د اناټومي علم ویل کېږي. دا خپله موږ تاسې باور په خدای باندې او موږ تاسې ایمان نور هم چې قوي کوي ډېر زیات. اناټومي مضمون چې دی دا په طب کې یو د اساسي یا مهم مضامینو څخه دی. نو موږ تاسو نن لکچر چې دی هغه د اناټومي هغه معرفت دی او تاریخچه دی. انشاءالله په باندې بحث کوو. موږ تاسې په دې لکچر کې د اناټومي په تاریخچه باندې خبرې کوو، یو څه بحث پر کوو، ټرمینالوژي باندې یو څه خبرې کوو انشاءالله چې کوم ټرمونه مو په دې کې استعمالوو. بل د هغه څخه وروسته اناټومیکل پلانس باندې خبرې کوو، ډایرکشنز باندې خبرې کوو او مومنټس باندې خبرې کوو. او بالاخره موږ تاسو د اناټومي ځینې سب ډیویژنز یا ټایپونه هم د خیر سره مطالعه کوو په دې لکچر کې. نو موږ تاسو پوهیږو چې انسان وجود کې دی د مختلفو سیستمونو څخه جوړ شوی دی. مثال په اناټومي کې موږ تاسو د خیر سره انشاءالله سکلیټي سیستم د خیر مطالعه کوو، مسکولر سیستم د خیر مطالعه کوو انشاءالله، سرکولیټري یا د وینې دوراني سیستم مطالعه کوو، نروس سیستم مطالعه کوو د خیر سره، جی آی سیستم مطالعه کوو، مثال رینل سیستم د خیر سره مطالعه کوو انشاءالله. کوم سیستمونه چې د ټولو جوړښتونو موږ تاسو د خیر سره مطالعه کوو په دا درسو کې. اول موږ ته تاریخچې ته راځو. تاریخچه چې دا وایي په 100 کاله مخکې تر میلاده را شروع شوې ده، یعنې هغه وخت هم د اناټومي دپاره خلک کار کوي. مثال ساینس پوهانو، ډاکټرانو، هنرمندانو، دوی ټولو به په مړو باندې تجربې کولې او هغه مړې به دې چې کوله مطالعه کولې وي. مثال ساینس پوهانو به دې لپاره مطالعه کوله چې نوې ساینسي تجربې پر وکړي، نوې ساینسي مثلا خبرې واقعیات لاسته راوړي. ډاکټرانو په دې هغه تجربې پر کول چې تر څو د یو مرضي تشخیص ته ځان ورسوي، یو مرضي یو مرګونی مرضي مخه ونیول شي، مثال خلکو ژوند وساسي. هنرمندانو یا آرټیست په دې لپاره مطالعه کول چې هغوی خپل رسامیان پر کول، خپل هنرونه پر هغه باندې زده کول. نو لنډه دا چې پخوا وختونو څخه د اناټومي علم را شروع دی. پخوا وختونو چې په کوم وخت د اناټومي دپاره دغه د خلکو جسد مطالعه کوي، نو دوی به هغه په همواره سطح باندې پرې ایستلی وو، یعنې ستوني ستخ مخبې لوړې خواته تر څو د هغه مطالعه اسانه سي او شاوخوا به ټوله خلک پر راچاپېره وه تر څو هغه چې مطالعه یې کړي یا یې وڅېړي. په تاریخچه کې موږ تاسې لنډ څو علماو ته اشاره کوو. کسان تاریخچه ډېره مهمه نه ده، یو چې آیډیا ولرو ښه دی زموږ تاسې سره. چې اول هیپوکرات عالم په اړه غواړي چې یو لنډه تبصره وکړو. هیپوکرات هغه عالم و چې د طب پلار هم ویل کېږي، د فادر اف میډیسن دی. د په طب کې ټولو غټ انقلاب د رامنځته کړي. لومړی ځل هغه طب چې مثال خبرې کار شوی دی، هغه د کار ورته کړی دی په طبابت کې، چې په هغه وخت چې په کوم مثال ناروغانو مریضان به وو، ده به د هغه وخت د طبابت اړوند هغو ته دواګانې ورکوی، د هغو مریضانو لپاره به یې علاجونه ورته پیشنهاد کوله چې دا خپله دی د اناټومي او د طب هغه پیدا کوونکی دی. که څه هم دی د اناټومي پلار نه دی، خو د اناټومي دپاره لار هواره کړله. بل وروسته هیرفیلس په نامه عالم دی چې هغه 300 کاله مخکې تر میلاد د هم په اناټومي کې دی. لومړی هغه عالم دی چې د اناټومي کې د کار کړی دی، نو ځکه درته ویل کېږي د فادر اف اناټومي، یعنې د اناټومي پلار دی. دی په اناټومي کې یو څه کار کړی دی، د هیپوکرات څخه وروسته و. او دی هم دغه وخت طبیب و، یعنې او د هغه کس و چې د انسانانو په وجود باندې د چیښولې مطالعه کولې او هغه یې پرې کول یا څېړلې تر څو د مریضیو دپاره علاج پیدا کړي. بل د هغه څخه وروسته ځینې نور عالمان هم و، لکه مثال خبرې ګیلین، دا به هغه عالم و چې دی هم دغه وخت طبیب و خپله، او بل دی د فیزیولوژیسټ و. یعنې اناټومي اوس موږ تاسو وروسته بحث پر کوو، هغه د انسان د وجود جوړښتونه مطالعه کوي. فیزیولوژي به چې ده هغه به د انسان د وجود د جوړښتونو وظایف مطالعه کوي. نو دی به هغه عالم و چې د بیا د انسان د وجود دغه د برخو وظایف تشریح کړه چې دغه برخه دغه وظیفه لري، دغه برخه دغه وظیفه لري. دی بیا لومړی فیزیولوژیسټ و په طب کې، چې دی هم یو غټ انقلاب رامنځته کړی دی. او بل بیا وروسته په 15مه پیړۍ کې
لرناردو په نامه یو عالم و چې د به د عصري اناټومي د پاره یا مدرن اناټومي د پاره لار هواره کړله چې د عصري اناټومي پیدا کوونکی به دی یعنی د ولاړ سو کراس سیکشن اناټومي تشریح کړله د غو د پاره کار وکړي یعنی په دې معنی چې یو برخه پریسي یو برخه لوړه برخه د بر لوړه خوا لاندې خوا دواړه اړخونه مخ او شا ټول چې تشریح سي چې دا برخه کم اړخونه لري د ته چې کراس سیکشن اناټومي چې دې پیدا کوونکی به لرناردو دا څلور هغه مهم عالمان و چې د طبابت کې او د اناټومي په برخه کې یو څه کارونه کړي دي دغه تاریخچه بس ده ان شاء الله درس راځو بالا موږ تاسو اول د اناټومي تعریف ته خیر شروع کوو اناټومي چې دا یو گریک ورډ دی خپل چې دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی انا او تومي یا انا او توم انا معنا جلا یا بیل یا لور سيسو نو او توم معنا پریکول یا تومي چې پریکول ته ویل کیږي نو اناټومي معنا د یو برخې پریکول په اصطلاح کې هغه علم دی چې د انسان د وجود ساختمانونه هغه چشکی سټرکچرز مطالعه کوي او دغه ارتباط یو د بل سره چشکی سیړي مشتاست د اناټومي علم دی یعنی په کچیر لغوي معنی مشتاست کو دوه کلمې دي انا جلا معنا ورکی تومي جلا معنا ورکی انا معنا جلا یا بیل یا بیل سيسو او تومي معنا پریکول یعنی یو برخې پریکول ته ویل کیږي په لغات کې او په اصطلاح کې هغه علم دی چې د انسان د وجود ساختمانونه یا سټرکچرز مطالعه کوي او دغه ارتباط یو د بل سره سیړي چې دا غړي مثال چیرې موقعیت لري څنګه موقعیت لري د کوم شان سره په ارتباط کې دي دا د اناټومي علم دی سيري یا لنداس هم ویل چې مثال خبر چې dissection of an organized body is called anatomy یعنی د هغه وجود چې هغه وجود مکمل د غړو څخه جوړي د هغه غړو پرې کول جلا کول او هغه مطالعه کول ته اناټومي مشتاق ویل سو دا هم لاند تعریف دی چې هر یو ځکه ان شاء الله مشکل نشته اوس راځو د اناټومي مشتاق برخې وایو اناټومي عموما څلور مهم برخې لري چې دا څلور برخې چې دی ټول د انسان د وجود جوړښتونه مطالعه کوي اوله برخه چې دا ګراس اناټومي ده ګراس معنی غټ په سترګو د لیدلو وړ ته ګراس اناټومي ویل کیږي دا اناټومي هغه برانچ هغه برخه ده چې هغه د لیدلو وړ بل مایکروسکوپیک ده مایکروسکوپیک معنی هغه برخه چې هغه د لیدلو وړ نه مایکرو معنی ذره سيري یعنی کوچنی ذره او سکوپي معنی مشخصه چې مثال خبري عکس اخیستل اناټومي معنی اناټومي سيسو یعنی هغه برخه اناټومي چې هغه په لیدلو وړ نه کوچنی مثال حجره مطالعه کوو انساج مطالعه کوو هغه ته بیا مایکروسکوپیک ویل کیږي اوس بحث په کوم مخترازي او بل دریم چې دی هغه ډیولپمنټل اناټومي ده ډیولپمنټل چې دا یو خاص برخه ده معنا د غړو د پیدایش یا شروع څخه مطالعه کول ان څنګه یو برخه جوړیږي چې هغه د امبریولوژي کار دی تاسو په دریم کې د خیر ان شاء الله امبریولوژیست مضمون هم لري چې هغه به د هر برخې دغه د اول سر څخه شروع یا جوړښت مشته مطالعه کوي هغه د ډیولپمنټل اناټومي ویل کیږي بل بیا سپیشلایز اناټومي ده سپیشلایز معنی خاص دا بیا خپل د خاصو برخو څخه بحث کوي یعنی مثال کې برخه مثال مریض دی پاتولوژي په دې کې راځي مثال خبر ایکس ری په دې کې راځي مثال خبر دا سپیشلایز برانچ دی اوس د هر ډولونو مشتاق ټول مطالعه کوي دا څلور چې د اناټومي هغه برخه یا برانچونه چې پاتې ګراس اناټومي ده مایکروسکوپیک اناټومي ده ډیولپمنټل ده او سپیشلایز ده اوس هر یو جلا مشتاق وایو یو مثال ځنی وایو د دې په یادول اوس نه مهم څه مخته بیا ورسته راځي خو یو چې ایډیا ولا د شی چې د ونه سره بلد یاست اول ګراس ته مشتاق راځي ګراس باید زده کی دغه په ګراس کې مشتاق د چې مشتاق کوم کتابونه لرو یا کوم تدریس کوو هغه په ګراس کې راځي مشتاق یا به ریجنل یا به سیستمیک په دې کې څو برخې راځي اول ریجنل په دې کې راځي دوهم سیستمیک په دې کې راځي او دریم سرفیس په دې کې راځي دا مشتاق کوم مطالعه کوو د اناټومي ده په دغه درو کې به یو خامخا باید شامل وي مش کوم درس وایو اول ریجنل د اناټومي هغه ډول دی یا هغه برانچ دی چې د هغه ساختمانونو مطالعه کوي چې هغه په یو برخه پورې موقعیت ولري مثال خبرې لاس موږ مطالعه کوو په لاس کې اډوکي هم وایو عضلات هم وایو مثال شریان هم وایو ورید هم وایو عصب هم وایو دا ته ریجنل ویل کیږي معنا ساحوي چې د یوې ساحې د یو برخې ټول شامل مطالعه کوو دا ریجنل دوام سیستمیک د نامه څخه معلومیږي معنا چې سیستمونه یو راځي هډوکي مطالعه کیږي بیا عضلات مطالعه کیږي مثال د خبرې بیا مثال د خبرې رګونه مطالعه کیږي بیا مثال د خبرې شریانونه وریدونه مطالعه کیږي بیا اعصاب مطالعه کیږي دا سیستمیک ته یعنی هغه د اناټومي هغه برخه ده چې په دې کې د انسان د وجود برخې سیستم واره مطالعه کیږي یعنی یو سیستم بیا بل سیستم او زموږ تاسو په پونتون کې کوم درس ویل کیږي هغه سیستمیک دی اناټومي ګراس ده بیا په کې چې دی سیستمیک دی او دریم سرفیس ده
سرپیس د هغه کسان د پاره ده چې هغوی د یو درس ویلی غواړي چې امتحان ته مثال آمادګي ونیسي سرسرکي وګوري. سرپیس به یوازې سطحي برخې مطالعه کیږي، هغه برخه چې هغه پوست ته نږدې مثال د پوست لاندې قرار لري. سطحي برخې مطالعه کول ته موږ وایو سرپیس اناټومي موږ تاسو ته وایو. نو عموما چې په پوهنتونونو کې ویل کیږي درسونه ویل کیږي یا به ریجنل یا به سیستمیک یا دا درې د ګراس اناټومي برخې وي. یعنی موږ د اناټومي سب ډیویژن یا برخې وایو. اول مو ګراس وویل چې لیدلو وړ په ګراس کې مو ریجنل ویلي، سیستمیک مو ویلي او سرفیس مو ویلي. اوس راځو مایکروسکوپیک ته راځو. مایکروسکوپیک بیا د نامه څخه معلومیږي. مایکرو معنا کوچنی ذره یعنی د وجود هغه برخې مطالعه کوي چې هغه د لیدلو وړ نه وي. مایکروسکوپ سره موږ تاسو کو ډېر کوچنی لکه سایټولوژي. سایټ معنا حجره، لوجي معنا علم، یعنی د حجرې علم چې په دې کې موږ څه کوو حجره په دې کې موږ تاسو مطالعه کوو. د حجرې علم دی یعنی د خپل سایټولوژي study of the cell دی صحیح دی. یعنی دا خپل حجره چې د غزر بنی ده صحیح د جلا مضمون دی چې په کې واځ حجره مطالعه کیږي. د خپل د اناټومي یو برانچ دی. دوهم هیستولوژي. تاسو په دریم سمستر کې هیستولوژي مضمون هم لري. هیستو معنا نسج او لوجي علم ته ویل کیږي. دا به د انساج څخه بحث کوي. د انساج مطالعه ده. انساج هم کوچني په سترګو نه لیدل کیږي. دا دوه چې و د مایکروسکوپیک چې شو برخې وي چې دا مایکروسکوپیک پورې اړه لري. دا د اناټومي دوهم برخه یا دوهم برانچ. اول ګراس و چې پاکه درې برخې و، ریجنل و، سیستمیک و، سرفیس و. دوهم مایکروسکوپیک چې پاکه سایټولوژي او هیستولوژي ده. راځو اوس موږ تاسو دریم ته راځو. ډیولپمنټل د نامه څخه معلومیږي دا معنا رشد کوونکی. رشد معنا هغه چې کوچنی عضوي د اول سره څنګه شروع کیږي بیا څنګه جوړي. مثال اول د بار سپرم هم سره ځای کیږي زایګوټ جوړي. دا زایګوټ هر عضو د پاره حجره جوړیږي سټیم سیل دی مثال د بار هغه ټیږي بیا غړي جوړي. دا ته ډیولپمنټل اناټومي ویل کیږي. څنګه دا اول سره یو غړي څنګه جوړیږي چې دا به د امبریولوژي کار دی. صحیح دی. امبریولوژي خپل د اناټومي هغه برانچ دی چې هغه د بدن د مختلف برخو هغه د پیدایش څخه تر مخه مثال هغه تشکیل مطالعه کوي مشتاس څنګه دا برخه پیدا کیږي. دا د اناټومي دریم برخه و دریم سب ډیویژن و چې هغه ډیولپمنټل په نامه وسیسو په دې کې واځي امبریولوژي راځي. راځو څلورم ته راځو. څلورم دا هم مهم دی. دا هم په پوهنتونونو کې خاص نه ویل کیږي. دا سپیشلایز د تخصصي برخه تخپله یعنی خاص برخه دی. په دې کې څه راځي په دې کې به ځینې هغه برخې راځي چې هغه خاص ځانګړي شوی دي. لکه مثال پاتولوژیکل اناټومي. پاتو معنا مرضی، پاتو معنا مرضی یا ناروغي او لوجي بیا علم ته ویل کیږي. یعنی د ناروغي علم د علم اناټومي یعنی دا هغه برخې سیړي چې په هغه کې ناروغي رامنځته وي. مثال د خبرې موږ تاسو یو وزو مریض کی مثال اوستومالیشیا د رکیټس مثال به نور مرزان دي چې هغه موږ شکو مطالعه کوي. موږ وایو چې دا برخه چې دا مرض مثال واکیس ولا دا برخه دا شکل اخلي. د مطالعه کول ته بیا پاتولوژیکل اناټومي ویل کیږي. او بل چې د خپل رادیولوژیکل یا رادیوګرافیک اناټومي ده په دې کې بیا موږ تاسو د وزوي ایکس رې یا عکس چې اخلو دا تشکیل په دې کې مطالعه کیږي چې دا عکس څنګه دی دا برخه څنګه معلومیږي. صحیح دی. او اخر چې دی هغه مالیکولر بایولوژي ده چې دا بیا خپل مالیکولر لیول سره یا په ډېر مثال کوچنی لیول سره یا سب سیلولر مثال خبر لیول سره موږ تشکو یو برخه مطالعه کوو چې په عضو کې مثال په حجره کې ډي ان اي ار ان اي دغه هسته دغه جوړښت مثال دغه برخې تشکیل په دې کې مطالعه کیږي چې دا هم جوړښتونه دي مثال. صحیح دی. نو په دې دا د اناټومي سب ډیویژن یا برخې اول دا د موږ تاسو ویلي چې هغه شو ګراس اناټومي و باقي موږ تاسو ریجنل سیستمیک سرفیس دغه بس دغه مهم دي. دوه ډول مایکروسکوپیک او باقي هیستولوژي سایټولوژي اجلا مضامین دي. خو د اناټومي برخې ده. دریم برخه ډیولپمنټل اناټومي راځي باقي امبریولوژي راځي. دا جلا برخه د جلا مضمون دی. او بل سپیشلایز وچ په دې کې خاص برخې راځي پاتولوژیکل و رادیوګرافیک و مالیکولر. د اناټومي سب ډیویژن یا سب برخې وي. په ځینې کتابونو کې نور برخې هم اضافه کوي. هغه ټول په دغه څلورو کې شاملېږي. دا څلورو څخه د باندې برخه نه راځي. اوس راځو ځین ټرمینالوژي مو تاسو وایو. ټرمینالوژي تاسو معلومیږي د هر علم د هر مضمون لپاره ټرمینالوژي اساس یا بیس جوړي. که تاسو د مضمون ټرمینالوژي شي زده کوي کولای شئ هغه مضمون څه اسانه است. دلته چې کوم ټرمونه مو تاسو ورسته وایي مخ ته راځي تاسو دا باید شي زده کوي تر څو تاسو روان درسونه بیا اسانه است. درته د ټرمونو لپاره سره دلته ډېر ټرمونه سته. تاسو اکثر ټرمونه په ټرمینالوژي کې هم ویلي دي
ټولو ویل ټول تکرارول فکر نه کوم چې ډېر مهم دي. ځینې مهم ما تر اخیستي دي، که بیا هم چیرې په دې کې پوښتنه او سوال تاسو کولی شئ زما څخه یې وروسته وکړئ. هر ټرم لاتیني نوم هم لري، خپل انګلیسي نوم هم لري. مثال د خبرې اوس که چیرې راځو، اول سر ته سیپالیک مثال د خبرې. سیپالیک معنا سر، په سر پورې مربوط. صحیح دی؟ سیپالیک په سر پورې مربوط. په دې کې مثال خبرې یو کرانیل سکل راځي، سر کوپړی، او بل مخ فیشل پکې راځي. صحیح دی؟ سرویکل مثال غاړه، غاړه پورې مربوط. سرویکس غاړه ته وایي، سرویکل په غاړه پورې مربوط، په غاړه پورې اړوند. مثال سرویکل ارتریز موږ تاسو وایو، د خیر سره سرویکل وینس موږ تاسو وایو، سرویکل مسلز موږ تاسو وایو. نه دا رقم. پسې اگزلری معنا تخرګ، بغل، بغل ته موږ تاسو اگزلری وایو. پسې براخیل، براخیل معنا بازو، بازو آرم، دا بازو ته موږ تاسو براخیل ویل کیږي. صحیح سو. بل انټیکوبیټل، انټیکوبیټل دا خپل دغه د بند دغه مخ خواته ویل کیږي، سنګلې مخ خواته انټیکوبیټل ویل کیږي. صحیح سو. بل خپل چې دی فور آرم دی، فور آرم بیا خپل دغه ساعد، موږ په عربي ته ساعد موږ تاسو وایو، دغه د لاس څخه نیولې بیا تر سنګلې پورې، دغه ساحې ته فور آرم ویل کیږي، یا انټي براخیم ویل کیږي. دا د خیر مخته بیا وروسته راځي، ټوله به بیا وایو. پسې درېیم چې دی هغه ریسټ یا د لاس مړوند دی، ریسټ یا کارپل د لاس مړوند. صحیح دی. پسې پام یا ورغوی دی چې په لاس کې قرار لري. پسې وروسته فینګرز ته ګوتو ته پام، موږ تاسو ډیجیټ کاروو. ډیجیټ که وایي چې ډیجیټل معنا ګوتو پورې مربوط. تاسو په ترمینالوژي کې ویلي دی هر ټرم چې په پای کې ا ال ولري هغه اډجکټیو ته وړي، صفت ته وړي، معنا په دغه پورې مربوط. صحیح سو. په لاس پورې مربوط، په ګوتو پورې مربوط، په پښې پورې مربوط. دا رقم. صحیح دی. دا که مثال خبر لاندې پس راځو، تای ته راځو، ورون ته راځو. دا فیمورل برخه ده، دلته بیا پریمیرل برخه ویل کیږي. کله ته کوم ارتري هغه ته فیمورل ارتري ویل کیږي، کله ته کوم وین هغه ته فیمورل وین ویل کیږي. صحیح سو. چې کوم هډوکی دی هغه ته فیمور هډوکی ویل کیږي. دا رقم. صحیح. پسې بیا راځو ته پټیلا، پټیلا بیا زنګون ته ویل کیږي، زنګانه سترګه. صحیح سو. بیا راځو ورسته لیګ یا کور ایریا ده، چې دا بیا د سنګل څخه نیولې تر پښې پورې، دا ته بیا لیګ ویل کیږي. دا برخه. صحیح سو. په اناټومي وروسته خیر بیا راځو د هرې برخې اډوکي وایو، مسلس وایو، هر شی ان شاء الله وایو د خیر سره. پس بیا وروسته راځو فیډل، فیډل معنا پښه، په پښې پورې مربوط. په پښې کې بیا دوه برخې راځي، لکه په لاس دوه برخې وینه، یو انکل یا هغه بجلکه ده بند چې هغه ته ټارسل ویل کیږي، ټارسل. او بل خپل ډیجیټ ګوتې دي خپل پښې. په لاس هم دغه رقم وي، یو کارپل بند د لاس، او بل ډیجیټ لاس شوی ګوتې وي. صحیح سو. چې ګوتې کې مینس کې ورغوي هم راځي ورسره. دا وزنی خاص ټرمونه ته یو بل راسته خوا کې بیا فرنټل معنا مخ ته یا تندي پورې مربوط. صحیح سو. اوربیټل معنا د سترګې دغه خالقه ته اوربیټ ویل کیږي، اوربیټل کیویټی نه. چې مثال خبرې کوم رګونه دي، کوم شریانونه دي، کوم مسلز دي، اته موږ تاسو چې اوربیټل وینز، اوربیټل ارتریز مثال خبرې اوربیټ پورې مربوط نه. دا اوربیټ کیویټی څنګه جوړیږي، کوم اډو کې جوړیږي، خیر بحث پر کوو ان شاء الله. پسې اپټیک دی، اپټیک معنا په سترګې پورې مربوط، اپټیک نرو. صحیح سو. اپټیک ارتری، اپټیک وین مثال سترګې پورې مربوط. بل راځو بوکل، بوکل معنا دغه رخسار یا دغه برخوګان. صحیح سو. دا برخو ته ویل کیږي، بوکل وین، بوکل ارتری مثال خبرې ده په برخو پورې مربوط. پسې نیزل دی، نیزل معنا پزه، پزه پورې مربوط، نیزل وین، نیزل ارتری مثال خبرې نه، اخر بحث پر کوو ان شاء الله. پسې اورل دی، اورل معنا خوله، په خوله پورې مربوط مثال خبرې. پسې منټل دی، منټل معنا زنه، په زنه پورې مربوط. صحیح سو. بل راځو مثال خبرې بریسټ بون یا سټرنل معنا په سټرنم پورې مربوط، هغه شی چې دلته دغه مینس کارال لري دا ته سټرنل ویل کیږي، سټرنم پورې مربوط. صحیح سو. پسې بل ممری، ممری معنا بریسټ یا تای ته ویل کیږي، ممری. صحیح سو. پسې امبلیکل دی، امبلیکل یا ناول معنا نو ته امبلیکل یا ناول ویل کیږي. ابډومن، ابډومن ناس ته ویل کیږي، ابډومن معنا په ناس پورې مربوط. توراسیک بیا سینې ته ویل کیږي، سینې یو لوړ سینې کپاسټي، توراسیک کیویټي، توراسیک. لاندې بیا ابډومن دی، دا څخه بیا لاندې پلویس دی، حوصله. صحیح دی. لاس خو نه به ته مو ویل چې لاس ته خپل به اخر بحث وکوس، لاس ته مانس ویل چې مانس معنا لاس، امانول معنا په لاس پورې مربوط، چې په لاس کې یو ریسټ بند راځي، بل ډیجیټ ګوتې پښه راځي، او بل پام ورغوي پښه راځي. ان شاء الله دا ټول دا غزنی خاص بیسیک ترمونه و چې اخر ورسره بیا مخته بیا ورسره بیا راځي، بیا اخر بحث وکړو شي شي ایډیا ولري تاسو که څه هم دا اکثر تاسو په ترمینالوژي کې د شان ویلي دي،
تکراري تصفه تقریبا ډېر شان تصفه تکراري ویل دي چې دا شی زده کوي بیا ان شاء الله خیر سره تر څو ته اسانه کیږي مخته دا ځین ترمونه چې مهم دي پښتو معناګانې هم سره ځان سره کولای شي چې تاسو ځان سره وګورئ دلته اول ټرم چې دی ابډومینل دی نس پرې مربوط دوهم چې دی انټي کوبیټل دغه آی نه دغه غلط شوی دغه ای ده انټي معنا مخته دا خو انټي معنا ضد معنا ورکینه نو انټي معنا انټي کوبیټل معنا دغه د سنگلي مخ خوا نه د سنگلي مخ چې کوم خالقا ده اوس ما اسکی مالته اکس کې مشراسي ویل نه ته انټي کوبیټل پوسا ویل چې سنگلي دغه خالقا مش سنگلي شات سنگلي دی د مخ خواته نه پسې اکسلري هم ویل یالته چې خرګ یا بغل ته ویل کیږي براخل مالته ویل چې هغه بازو ته ویل کیږي بازو برخه بوکل مو ویل چې هغه رخسار یا بړخو ته ویل کیږي سرویکل مو ویل چې په غاړه پر مربوط سرویکس سرویکل غاړه پر مربوط ډیجیټ وته ته ویل کی ډیجیټل معنا ګوتی پر مربوط الته مو ویلي کله په شی ګوتی کله لاس ګوتی پاک نه کوي سېسو په لنګ سم ته ویل کیږي فیمورل معنا په ورانه پر مربوط سېسو بل انجیونل دی یو اگزیل دی اگزیل چې لاس د تنې سره مشتي د تخرج ته بغل ته ویل کیږي او انجیونل بیا چې پښه د تنې سره مشتي یعنی د پښې بغل ته ویل کیږي د پښه چې د تنې سره مشتي دغه د ورانه دغه سر ته ویل کیږي سېسو او بل اورل دی اورل معنا خله پر مربوط سېسو اوربیټل موبایل سترګې پر مربوط یا سترګې د خالقا چې ده پټیلا موبایل زنګانه سترګې ته ویل کیږي صحیح دی د مالته پکې یو ویل په بیک موبایل د نس څخه لاندې برخه چې هغه دغه جنسي اعضاء ورې قرار لري پښکې توراسیک محمول چې د سینې یا صدر برخه و امبلیکل او ناول مهم ویل چې د خپل د نو برخه ونه پر مربوط دا زین ترمنه ما په ترخصه پښتو معناګانې هم سره است قواعد ځان سره وګورئ صحیح دی و عکس کې هغه ډېر شو واضح تشریح شوی په عکس کې ورې شو واضح است دا به زین نوټر مون چې ورې کله چې لږ کم و نو هغه اکثر پښکې ویل سروي کلم پښکې ویلي مشتاسي پالیک پښکې ویلي ورې سپالیک مالته ویلې پښکې سروي کلم ویل په غاړه پر مربوط هغه مو ویلې دا اوکسیپټل من نه وی دی دلته معنا د شا پر مربوط یو فرنټل وو هغه تندي پر مربوط دا اوکسیپټل دی دا د شا د هډوکي پر مربوط صحیح شولډر اکرومیل انا په وجه پر مربوط شولډر انګلیسي نوم دی اکرومیل لاتیني نوم دی په وجه پر مربوط سېسو سکاپولر په سکاپولا پر مربوط دا د وجه په دغه هډوکي پر مربوط سېسو ورټیبرل د ملا په تیر پر مربوط ملا په تیر پر مربوط بل خپل سکرل څخه د سکرل دغه د ملا تیر اخري برخه ویل کیږي سېسو لمبر ملا ته ویل کیږي ملا برخه سېسو دورسل شا برخه شا ته ویل کیږي بوټکونو د ورانو برخه ته ویل کیږي سېسو او بل خپل پبلیټل بیا د هغه خالقا ده کوم چې د زنګانه شاته قرار ده د خالقا ده یو د لاس سنگلي دغه مخواوه چې هغه ته کوبیټل پوساوه دا پبلیټل پوسا ده سېسو او دغه پسته برخه ته ویل کیږي سورل یا کف ته ویل کیږي ته بیا سېسو نو ان شاء الله کاری شانی رسې نو شي نسب شي اکثر منور کړه ویل شي اوس راځو موږ تاسو یو بل مهم برخه وای په دې مهم برخه کې موږ تاسو ته شوایو په دې کې موږ تاسو انټومیکل پوزیشن موږ تاسو وایو انټومیکل پوزیشن چې دی دا یو د مهمو موضوعات څخه دی په انټومیکي که تاسو چې فکر وکړئ موږ تاسو په انټومیکي موږ ویل چې د په انټومیکي موږ د انسان د وجود برخه مطالعه کوو دغه برخه اوس په کوم موقعیت کې باید دې مطالعه شي آیا انسان باید پروتي باید پر بغلي مثال خبرې باید مثال چپاولاړي مثال خبرې باید لاس پورته باید لاس څنګه مثال نه په کوم موقعیت کې باید دی ولاړی چې موږ د انسان برخه مطالعه کوو نو د دې لپاره بیا علماو یو خاص پوزیشن یو خاص موقعیت اختراع کړي یا تعریف کړي چې باید دغه موقعیت کې انسان ولاړی تر څو موږ شو کو هغه مطالعه کوو هغه ته ویل کېږي انټومیکل پوزیشن دا هغه پوزیشن دی یا هغه موقعیت تر څو د انسان وجود په دغه ساحه کې تر څو دغه برخه شو واضح مطالعه سي دا پوزیشن چې دی انسان باید مستقیم سي د مشته ولاړی پښې باید همواره ستمن شي پرتی لاسونه باید مش خواته متوجه ورغه باید مش خواته متوجه لاسونه باید زړیږي انسان باید مستقیم ولاړ سره باید مش خواته مستقیمي سره باید پوش نه نو په دغه وخت کې دغه موقعیت ته ویل کېږي انټومیکل پوزیشن نو کته چیرې وایي چې د انسان مثال خبره زړه پر راسته خو قرار لري مثال خبره
یا مثال ته وایي چې زړه مثال د خبرې دغه برخې څخه لوړ موقعیت لري یا لاندې موقعیت لري، نو انسان باید یوارې په اناټومیک پوزیشن کې یوارې باید دا خبره کولی شي چې دا پوزیشن کې انسان واقع نه وي، موږ نشو کولی چې د یو برخې صحیح موقعیت شو تشریح کړو یا وښیو. نو د لپاره باید انسان سیده ولاړ وي، دا یوه خبره. مخې باید زموږ خواته وي، سر و مخ په یو لیول باندې وي، سترګې باید زموږ خواته وي، پښې باید په همواره فرش باندې وي او لاسونه زموږ خواته متوجه وي، ورغوی زموږ خواته متوجه وي. دغه ته ویل کېږي اناټومیکل پوزیشن، چې دا د اناټومي د مطالعې لپاره ډېر زیات مهم دي. دا هم باید زده وي. اوس راځو موږ تاسو ځینې ډایرکشنز وایو. ډایرکشن د مخې یوارې به لاسو پلان به یوارې ووایو. موږ تاسې درې پلان لرو. پلان دې ته ویل کېږي تر څو زموږ تاسې دغه د اناټومیک پوزیشن چې موږ ولاړ یو دغه برخې نور هم ښه واضح شي. د دې لپاره علماو درې پلانه جوړ کړي دي یا درې پلانه اختراع کړي دي چې هغه یو ته ویل کېږي ترانسورس پلان. ترانسورس پلان خپله هغه پلان ته ویل کېږي چې هغه راولاړېږي یو عضو په منځ داسې نیمه کوي چې لوړه برخه یې جلا شي، لاندې برخه یې جلا شي. یعنې ترانسورس پلان هغه پلان ته ویل کېږي چې یو برخه په سوپیریر او انفیریر باندې شکي موږ ته ویشي، یو برخه په علوي او په سفلي موږ ته ویشي. یو ستا دماغ دی مثال منځ داسې پرې کوي، دا لوړه برخه ته ویل کېږي سوپیریر پارټ او لاین ته ویل کېږي انفیریر پارټ. دا د ترانسورس پلان په واسطه باندې جلا شول. دوهم ته ویل کېږي فرنټل پلان، فرنټل او یا هم کرونل هم ورته ویل کېږي. بل څه ته کېږي کرونل. کرون خپله تاج ته وایي، تاج معنا ورکوي کرونل. کرون خپل څه ته وایي؟ خپله تاج ته ویل کېږي، تاج معنا ورکوي کرونل پلان. صحیح دی؟ دا هغه پلان دی چې تاج یا کمان یې انسان په سر چې مثال خبر تاج یا کمان پرته دی نه، دا کمان دغسې انسان دغسې پرې کې پسې مخ خوا یې جلا شي، دا مخ خوا یې جلا شي، د شا خوا یې جلا شي. یعنې فرنټل پلان یا کرونل پلان هغه پلان ته ویل کېږي چې د انسان وجود په انټیریر برخه او په پوسټیریر برخه چې کوي موږ ته ویشي یا جلا کوي. دا کرونل یا فرنټل پلان شو. دریم میډ سجیټل پلان دی. دا به انسان د پزې باندې نه د پزه او سترګو د منځ چې دی داسې مستقیم یې پرې کړي، انسان په راسته خوا او په چپه خوا چې کوي موږ ته ویشي. دا درې پلان ډېر مهم دي د دې لپاره چې موږ تاسې په دغه اناټومیک پوزیشن کې د انسان برخې نورې هم ډېرې واضح کړو. نو علماو درې پلان اختراع کړي دي یا یې تعریف کړي دي. هغه درې پلانه اول ترانسورس پلان دی چې یو برخه په علوي او په سفلي موږ ته ویشي. دوهم فرنټل پلان چې یو برخه موږ ته په قدامي او په خلفي موږ ته ویشي. او دریم سجیټل پلان دی چې برخه موږ ته په راسته او په چپه موږ ته ویشي. انشاءالله اسانه شوله، خاص مشکل به نه یې پشکې مخته ځو. اوس بېرته یوارې شاته راځم. هغه ډایرکشنز چې موږ تاسې اوس وایو هغه د پلان له مخې موږ تاسې وایو، یعنې د پلان له مخې چې کوم مخ یو برخه جلا شي بیا موږ ځینې ډایرکشنز موږ تاسې لرو. هغه دغه دي لکه سوپیریر معنا لوړه برخه، انفیریر معنا لاندې برخه. صحیح شو؟ دا ته ویل کېږي ډایرکشنز. سوپیریر معنا لوړه برخه، انفیریر معنا لاندې برخه. دا ترانسورس پلان کارونه هغه یې جلا کوي سره. بل انټیریر معنا مخ ته، پوسټیریر معنا شاته، چې دا به د کرونل یا فرنټل پلان کار و. بل دورسل دی او وینټرل دی. دورسل وینټرل لکه موږ چې ویل چې انټیریر مخ ته، دا پوسټیریر شاته، دلته دورسل شاته وایي، وینټرل مخ ته ویل کېږي. یعنې انټیریر هم مخ ته وایي، وینټرل هم مخ ته وایي. صحیح شو؟ پوسټیریر هم شاته وایي، دورسل هم شاته وایي، خو لږ تفاوت لري. دغه دورسل او وینټرل چې دی د هغه برخو دپاره استعمالیږي چې هغه په برخه پورې مربوط یې، د یو عضو برخه یې د یو عضو په شا پورې مربوط شي هغه دورسل ویل کېږي. مخ پورې چې مربوط یې هغه ته وینټرل وایي. که یو برخه مکمل مخ ته یې هغه ته بیا انټیریر وایي، که مکمل شاته یې هغه ته پوسټیریر وایي. اوس په عکسو کې در ښوم. بل بیا پروکسیمل او ډسټل دی. که یو برخه خپل روټ یا ریښې یا منشا ته نږدې وه هغه ته پروکسیمل وایي، معنا نږدې، او که لیرې وای هغه ته ډسټل وایي. مثال موږ تاسې لاس فرض کړو، په لاس کې اول بازو دی صحیح دی، دا بازو نږدې دی، دې ته پروکسیمل ویل کېږي. لیکن موږ تاسې ګوتې بیا لیرې دي هغه ته بیا ډسټل ویل کېږي. صحیح شو؟ دا لاس پورې مربوطه مثال. بل بیا میډیل او لیټرل دی، معنا انسي او وحشي. میډیل چې دی دا زموږ تاسې دغه میډ لاین، دا موږ چې انسان راواخلو د پزې مقابل مخ پزه باندې سیده انسان پرېږدو، دا د پزې سره سیده دغه لیک تېرېږي، دغه ته میډ لاین وایي. دغه زموږ تاسې د وجود د منځ نقطه ده. صحیح شو؟ چې کوم مخ د پزې خواته د منځ خواته یو شی نږدې کېږي هغه ته میډیل وایي، که لیرې کېږي
هغه ته بیا لیټرل وایي. اوس موږ تاسې اناټومیک پوزیشن کې مثال خبرې ولاړ یو، دا زموږ تاسو مثال خبرې لاس دی نه. اوس د لاس هغه برخه چې هغه زموږ تاسو تنې ته نږدې وجود ته نږدې، زه به عکس کله تر وښوم. دلته وګورئ مثال عکس ته، مثال خبرې دغه لاس دی زموږ تاسې د لاس دغه برخه دا موږ تاسې چې نږدې وجود ته دا کوچنۍ ګوته او دا خوا دې ته میډیل پارټ وایي، او د لاس دغه لیرې خوا چې ده دا غټه ګوته چې ده نه دې ته بیا لیټرل پارټ ویل کېږي. یعنې دغه میډ لاین دی دا منځ انسان داسې پرېږي، دا منځ داسې انسان پرېږي، دا میډ لاین شو چې دلته یو شی موږ ته رانږدې کېږي دې خوا ته هغه ته میډیل وایي، او که دې خوا ته یې هغه ته بیا لیټرل وایي. چې بیا یو شی د وجود سره دلته مښته یي مثال خبرې دغه د مښتو برخې چې رانږدې کېږي هغه ته پروکسیمل وایي، پروکسیمل. او چې داسې لیرې لکه ګوتې مثال خبرې هغه ته بیا موږ تاسې چې وایو ډیسټل موږ تاسې وایو. نو دغه وه ځینې ډایرکشنونه چې هغه زموږ تاسو سره په اناټومي کې ډېره زیاته همکاري راسره کوي چې باید موږ تاسو دا شي باید زده مو ده. ښه، دا وه ځینې پوزیشنونه ډایرکشنونه چې د پلانو له مخې دا چې کوو موږ تاسو جلا کوو. د پلانونو مو ګرد وویله چې یو یې خپله د اول واره مو وویل چې هغه فرنټل پلان و صحیح شو، یا کرونل پلان مو وویلی چې انسان په قدامي په خلفي ویشي، میډ سچیټل پلان مو وویل چې انسان پر اعصابو چپه ویشي، ترانسفر پلان موږ تاسو وویل چې انسان پر لوړ او په لاندې ویشي. موږ تاسو ته دا سچیټل پلان دی، انسان په منځ نیمه کوي اعصابو چپه چشکي ویشي. دا فرنټل پلان دی، انسان په قدامي په خلفي ویشي، مخ خوا یې جلا کېږي شاوخوا یې جلا کېږي، نه انټیریر پوسټیریر ویشي. دا ترانسفرس پلان دی، انسان په لوړ او په لاندې ویشي، یو برخه منځ نیمه کې لوړه جلا سه لاندې جلا سه، دا ترانسفرس پلان ویل کېږي. دا بیرته هغه برخې دي هغه پلانونه دي هغه مو ګرد وویله. دا ځینې عکسونه دي ځان سره کولی شي وګورئ. سپیریر مو ویل چې هغه لوړه برخه ته ویل کېږي، د یو برخې لوړه پارټ. امپیریر معنا لاندې برخه چې مثال دوه هډوکي سره پراته یو لوړې بل لاندې، لوړې سپیریر سو لاندې انفیریر سو. انټیریر مخ خوا مو ویلې، پوسټیریر هم شاته ویلې چې وزو مخ ته هغه ته انټیریر چې شاته یې هغه ته بیا پوسټیریر ویل کېږي. بل میډیل لیټرل و چیرې یو وزو میډ لاین ته نږدې کېږي، دا میډ لاین ته نږدې کېږي هغه ته میډیل وایي، که لرې کېږي هغه ته بیا ډیسټل ویل کېږي. صحیح دی. بل ډیسټل دغه بخش دي میډیل او لیټرل، که نږدې کېږي هغه ته میډیل، که لرې کېږي هغه ته لیټرل ویل کېږي. بل بیا ډیسټل او پروکسیمل دی، که یو برخه د خپل ریشه چې دا ورسره مښتې هغه برخې ته نږدې هغه ته پروکسیمل ویل کېږي، که یو برخه خپل د ریښې څخه لرې هغه ته بیا ډیسټل ویل کېږي. مثال د پښې ګوتې دي، د لاس ګوتې دي، دا ډیسټل دی، خو بازو او ورون چې بیا دی هغه پروکسیمل دی. صحیح دا رقم روټ ته چې نږدې پروکسیمل چې لرې هغه ډیسټل دی. بل سوپرفیشل او ډیپ دی. سوپرفیشل معنا سطحي سربیره، چې یو برخه څونه پوست ته نږدې سطحې ته نږدې هغه ته سوپرفیشل ویل کېږي. او ډیپ بیا عمیق لاندې، چې یو برخه څونه لاندې. مثال موږ تاسو په وجود کې موږ یو شریان لرو بل ورید لرو صحیح شو. شریانونه چې دي پاکه د وینې جریان ډېر دی او پاکه وینه وړي ارټریز دي نه، هغه عموما ډیپ قرار لري. چې قرار لري هغه ډیپ قرار لري. شریانونه چې دي هغه ټول چې دي هغه ډیپ دي، عمیق دي، ځکه چې د پریسي بیا خطر ډېر دی. لیکن وینس چې دي تبه بخښه کوي غلط ولم شریان و صحیح دي، شریان چې دی و هغه ډیپ دی، و وینس بیا دی وریدونه، وینس بیا دی وریدونه هغه بیا سوپرفیشل دي، سطحي قرار لري. ان د پوست لاین د سیا کوم رګونه دي، دا کوم رګونه چې دي مشتسبینه د پوست لاین د سیا چې مشتسب شکل هم معلومیږي دا وینس دي، شریانونه دي، ان سوپرفیشل قرار لري. او لاین چې بیا کوم ساختمانونه دي مثال خبر لکه شریانونه مثال خبره هغه بیا ډیپ دي، ډیپ عمیق قرار لري. نو سوپرفیشل هغه جوړښتونه دي چې هغه پوست ته نږدې قرار لري، سربیرانه قرار لري صحیح شو. او ډیپ هغه ساختمانونه دي چې هغه ډېر عمیق لاندې قرار لري صحیح شو. ان شاء الله مشکل به نه وي. دغه مهم برخه ده وینټرل او ډورسل. وینټرل موږ تاسو وایي چې یو شی د عضوي په نس پورې مربوط دي، مخ خوا پورې مربوط دي هغه ته وینټرل وایي. که یو عضو په شا پورې مربوط وي هغه ته بیا ډورسل ویل کېږي. مثال خبرې دغه د مایع دغه د شا خوا دغه چې مثال دغه سنجاق سیاخ دا خاص چې دی نه دا په پورې مربوط دي ته موږ ډورسل وایو صحیح شو. که په نس پورې مربوط شي هغه بیا موږ وینټرل وایو. که مخ ته وبخي اته انټیریر وایي، شاته هغه ته پوسټیریر ویل کېږي. نس دغه خالیګاوي چې دا قدامي خالیګاوي دي ته وینټرل کویټاین ویل کېږي. دا د شا خالیګاوي چې په وجود کې هغه بیا ډورسل کویټاین ویل کېږي. ډورسل کویټاین کرانیل او سپاینل چې دغه ډورسل ده، توراسیک ابډومینل پلویک دا چې ده دا وینټرل د اخر وروسته مخ ته بیا ورسته بیا وایو. نو وخت پوره کېږي ستاسو دغه لکچر چې د غونډه و درس خلاصېږي، یو بل لکچر زه جوړوم هغه بیا د پوښتنو د پاتې وایي بیا وروسته پوښتنې وکړئ. دا درس نور خلاصېږي ان شاء الله دا د باندې وخت پوره دی.